څنګه لګوي. منول اړیانې به څنګه لګوي، یو روډ به څنګه جوړوي، کراس سیکشن به څنګه کوي، نالی به جوړوي. په چېر ځای کې د سیکشنو خبره راشي چې یو سنټر لاین او لیفټ او رایټ تتلي یا سیکشن تتلي په خاص انګل باندې، دا به تاسو څنګه کوي. د دې لپاره طریقې کار دا دی لکه مثال کې طور پر تاسو یو د سنټر پوینټ درکړی او یو د سایډ پوینټ درکړی دی. یو کوم پوینټ درکړی دی د سنټر او یو د سایډ پوینټ درکړی دی او درته وایي چې د سنټر سره د سایډ سره سنټر هم سیده کوي، بیا په اړیانې مو لګوي او بیا هر اړي سره لیفټ رایټ یعنی سیکشن یې سیده کوي. د دې لپاره طریقې کار څه دی؟ د دې لپاره دا طریقې کار دی. مثال کې طور پر تاسو دی دغه یو د سایډ پوینټ درکړی دی، نو لومبی به انګل موډ ته لاړ شئ. صحیح ده. لومبی به سایډ ته لاړ شئ، سایډ هم سایډ کو 0 سیټ واخله، یس شو. صحیح ده. د دې نه پس د 90 په انګل باندې راتاو شه سنټر ته. د دې طرف ته سنټر سیده کې دې طرف ته تاو شو، که دې طرف ته سیده کې نو دې طرف ته تاو شو. 90 انګل باندې تاو شو. لاکو لګوئ. تا هریزنټل بزر چې سیټ کو باغې باندې کیږي کنه. ها لا کوم لګو. د دې نه پس لاړ شئ ډسټنس موډ ته. ډسټنس موډ ته لاړ شئ. ایسو کې ورکړئ مثال کې طور پر تاسو په 5 میټر باندې آر ډي لګول غواړئ، 5 ولا ورکړئ. صحیح ده. آر ډي ولګوئ، بیا بل 5 بیا بل 5 دغه شانتي په سټیک آوټ باندې مونږ کولی شو که نه. 5 ته لاړئ. اوس د دې ځای نه ورکړه 5 بیا ولا 10 بیا 15 بیا 20. دا پوینټ دی وکړو. د دې نه پس دې خوا 90 باندې دا سایډ ورسره سیده کول غواړي، نو بیا لاړ شه لاک کولاو که. صحیح ده. لاک کولاو که او 180 برابر که. تقریبا صحیح شو. 180 برابر شو. صحیح شو. د دې نه پس ته لیفټ رایټ مثال کې طور پر 3 4 5 باندې یا 2 4 6 باندې 4 باندې پوینټ لګول دي. مو تاسو ته لاړ شئ چې په کوم پوینټ باندې څومره ډسټنس باندې پوینټ لګول دي. مثال کې طور پر په 2 میټر لګول دي، 2 باندې به برابر کړه. دې طرف ته په 2 لګو، دې طرف ته اوس پوینټونه تا ته نه دي معلوم چې صحیح دي که نه. دې طرف ته په 2 لګو، ټیلیسکوپ پلنچ کړه، دې طرف ته به په 2 باندې ولګي برابر دی. بیا دې طرف ته یې راړولې 3 باندې هم لګول دي، نو بیا ایسو ته لاړ شه او په دې کې 3 میټر ولا ورکړه. په 3 باندې هم درته پوینټ ولګي. بیا به پلنچ کو دی خو پلنچ کې دی خو به هم لګي. صحیح ده. صحیح شو. دی خو په 3 میټر باندې مثال کې طور پر دلته په 4 باندې لګول دي یا په 5 میټر باندې لګول دي، نو بیا لاړ شه ایسو ته او مثال کې طور پر په 5 لګول دي، دی خو هم په 5 لګوه او بیا پلنچ کا دی خو هم په 5 ولګوه. د دې نه پس راشه او چې څومره اړډیګانې دي هغه خو داسې هم لګولي دي، بیا دویم نمبر آر ډي ته ویسه همدغه عمل ورسره وکړه. لاست پوینټ یا نیکسټ پوینټ پې سایډ کا سنټر. اوس سنټر سره سایډ سیده کول دي که نه، سنټر سره سایډ سیده کول دي، نو څه چل به وکړي. سنټر ته رالی مثال کې طور پر
دا او دویمې آرډي ته ماشین ویوړو صحیح ده دویمې آرډي ته دې ماشین ویوړو اما ضرورت طریقه به دوهراو زیرو سیټ ته کو د دې نه پس ته 90 په انګل باندې راتاو کو صحیح ده نیکسټ آرډي وشي نیکسټ آرډي یو دغه صبر وکړه نه دغه دغه مسله دا بس تر راځم مثال के तौर पर تا د دې سنټر لاین نه ټول سنټري سیده کړی صحیح شو بیا به تاسو کې بیا به چلو کې چې نیکسټ آرډي ته وسه نیکسټ آرډي باندې یا دا آرډي سایډ کا یا په د دې نه نیکسټ آرډي نه پس بل کوم نیکسټ آرډي ده هغه ورپسې سایډ کا دغه شانتي سایډ کا او زیرو سیټ واخله یې سې کا او د دې نه پس د 90 په انګل باندې ماشين یو طرف ته تاو کا هر طرف ته تاوي چې کوم طرف ته سیکشن سیده کول غواړي هغه طرف ته د 90 په انګل باندې تاو کا لاک لګوا چې 90 برابر شي لاک با ولګي صحیح ده او د دې نه پس با یو طرف ته په چې څومره فاصله باندې دلته ډیسټنس څومره ډیسټنس باندې پوینټ لګولې الته به مو لګي او بیا به ټیلیسکوپ لنچ کې ټیبل سایډ ته به مو لګي دا بیا آرډي ته وړي دا شی به کې دا طریقه اوس په شروع شو تاسو په پتاو تاسو کوښښ مې نو وای او کني نو په پښتانه ساده بس سټریټ څنګه راځي سیده چې دا شانتي سیده ده کنه مثال څه مطلب لکه اډیګانی چې بالکل یو بل سره سیده سنټر لاین سیده سنټر لاین به سیده راځي کنه ته 90 په انګل دی لاګ او بیا نیکسټ آرډي ورکو مثال کے طور پر دلته 90 په انګل دی لاګ کو ډیسټنس موډ ته ځه یس اوکے لاګ خو به نه کولاوي دلته پنځ ور کړی دی د دې نه پس هاریزنټل ډیسټنس کې 10 ورکا نو تا خو ماشين هاریزنټل موومېنټ خو بدل نشو کنه ها بالکل هاریزنټل خو زړه په زړه ده صرف کم دغه کنډیشن بدل نشو صرف پرزم بشاته شي بالکل نیغ لاین به له جوړی ښه انګل خو نه بدل شوی ماشين ته دی خو یا دی خو نه کو ماشين مخ ته زړه په زړه ده صرف پرزم به بدل شي دی به بدل شي او دا افسټ سر تاسو دی افسټ هم دا شي دغه دې ته افسټ وی کنه لیفت او رائټ سنټر لاین نه دی افسټ ولګو دا افسټ هم دی دا کراس سیکشن هم دی ته سیکشن هم ویل کیږي سو پرته یو نوم وي سو پرته بل نوم دا 90 په انګل او 2 میټر ډیسټنس باندې یو افسټ واغسو بیا د 90 په انګل او په 4 میټر باندې بل افسټ واغسو بیا د 90 په انګل او په 5 میټر باندې بل افسټ واغسو لیفت ته دغه شانتي افسټ واغسو رائټ ته دغه افسټ واغسو او اډیګان خپل ته به 400 اډیګان به طالب فاصله درکړي کنه چې ته پروجیکټ کې دا اصل کې کیږي په کوارډینیټس باندې دا کارونه خدا دلته څه چل دی چې صرف تاسو دا انګل او ډیسټنس موډ استعمالول هم لږ زده شي که سبا دغه کنه کوارډینیټس نه مینو ته په کار کولای شي کله په کوارډینیټس باندې ډېر آسان کیږي دا کارونه سره کوارډینیټس دا په یو منډه کې ځای لګیا شو بیا دغه